د افغانستان کرکټ نن ورځ په نړیواله کچه خپل ځای لري. که څه هم ملي لوبډله دا ځل له نړیوال جام څخه په لومړي پړاو کې ووته، خو له دې حقیقت څخه انکار نسي کېدای چې د افغانستان کرکټ په ډېرې لنډې مودې کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی. دا چټک پرمختګ څومره سخت وو او د افغانستان د کرکټ سفر کله او د چا په مرسته پیل سو؟ یوه ډیره مهمه پوښتنه دا ده چې لومړني ګامونه چې نننۍ لاسته راوړنې ورباندې ولاړې دي د چا د هڅو پایله وه؟ څو موده وړاندې دوچ ولې د افغانستان د کرکټ په اړه یوه ډاکومنټري خپره کړه چې پکې له ښاغلي تاج ملک څخه د افغانستان د کرکټ د یوه بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه سوې وه. خو ښاغلي الله نوري چې په نننۍ مرکه کې زما میلمه دی وایي دا روایت بشپړ نه دی او دا چې کرکټ له پخوا په افغانستان کې موجود و. ښاغلي نوري ښه راغلاست. تاسو په افغانستان کې د کرکټ د لوبې د پرمختګ د پیل په اړه یو بل روایت لري. د کرکټ د پیل په اړه ستاسو له نظر کوم معلومات نامکمل یا اند ناسم دي؟ سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او د تاسو د چینل له لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته هو، ما هغه د موږ ملګری وښی د هغو هغه ډاکومنټري دغه چې تا جوړ کړی ما هغه ولیدله او هغه چې داسې خلاصه ټایم د افغانستان کرکټ په کوششونه د افغانستان کې د کرکټ د جوړولو په 1992 93 94 همداسې 95 د مجاهدینو په وخت په جنګونه امکانات یې ډېر کم ول، خو رسمي بڼه په بالاخره په 1990 کې د موجوده د سپورټ کمیټې له لارې نه او همداسې د موجوده نظام چې ما اسناد یې ټول در ولېږل تاسو ته له هغه ځای نه مطلب منظوره سول او له هغې نه وروسته ولایتي لوبې په لار واچول سوې. همداسې د ولایتي لوبو په نتیجه کې ملي لوبډله جوړه شوه، د هغې خارجي سفرونه او د آی سی سی او د کرکټ د بین المللي شورا او آسیایي شورا سره روابط جوړ شول، د هغې اساسنامې جوړې شوې او د هغې اساسنامو په بنیاد او اساس باندې موږ ته د آی سی سی یعنې د بین المللي شورا غړیتوب او آسیایي غړیتوب ترلاسه شولو او تقریبا تاج ملک عالم دی، خو تقریبا په 2002 کال په 4مه میاشت کې ما سره هغه تاریخ او هغه سند او فارمونه شته چې دوه ورونه یې ما ته په هغې وخت کې پېښور کې ټرایل راکړل او یعنې امتحان یې راکړلو چې ما امتحان کې دوی انتخاب کړل او له هغې نه وروستو تاج ملک ما سره معرفي شو. خبره نیسم، تاسو وایئ چې تاج ملک تاسو ګمارلی؟ بالکل هو، بالکل دې کې شک نشته. هغوی ما کرکټ ته راوستل او د هغه دوه ورونه یې ول او بیا له ما